آیا کابل د ښځو لپاره په یو خلاص زندان بدل شوی؟ ولې د اوسنۍ افغان واکمنۍ د مذهبي وزارت کارکوونکي په عام محضر کې پر ښځو لاس پورته کوي؟ نن په دغه ویډیو کې هغه دردونکي انځورونه وګورئ چې په ټولنیزو رسنیو کې یې غوغا جوړه کړې ده. له محرم پرته د ټیکسي سفر او د ماسک په پلمه وهل ډبول. دا د نوي کابل هغه څیره ده چې نړۍ ترې ناخبره ده. تر پایه راسره ملګري پاتې شئ چې د دغو پیښو په رښتینو جزئیاتو خبر شئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د کابل په 5مه ناحیه کې د سې شنبې ورځې په مازدیګر د اوسنۍ افغان واکمنۍ په یو پلټنځي کې جنجالي پیښه رامنځته شوې ده. د مذهبي وزارت کارکوونکو یوه ښځه یوازې له دې امله له ټیکسي ښکته کړې چې ولې له محرم پرته سفر کوي. خو دا ښځه له نورو برعکس په پوره جرأت له دغو مذهبي کارکوونکو سره خپلو دلایلو ته دوام ورکوي او د خپلو حقونو دفاع کوي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې په کابل کې د محرم د نشتوالي په پلمه پر ښځو فشارونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. په یوه بله بوږنونکې پیښه کې چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي، د اوسنۍ افغان واکمنۍ د مذهبي وزارت پولیسو یوه ښځه د مخ نه پټېدو په تور د هغې د کورنۍ پر وړاندې وهل او سپکاوی ورته کړی دی. په ویډیو کې لیدل کیږي چې لومړی د یاد مذهبي وزارت یوه ښځینه پولیسه له ښځې سره ناوړه چلند کوي او بیا یې په زور موټر ته پورته کوي. کله چې د هغې د کورنۍ غړي غواړي دفاع ترې وکړي، نارینه مذهبي کارکوونکي مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې خپله ښځه د هغوی له منګولو وژغوري. اوسنۍ افغان واکمنۍ داسې مهال ښځې د نصیحت په پلمه زندانونو ته لیږدوي چې وړاندې یې پر هغوی د زده کړو، کار او اوږده سفر سخت بندیزونه لګولي دي. د ټولنیزو رسنیو کارنو د دغې ډلې دا عمل په کلکه غندلی او دا یې د افغان ښځو پر وړاندې د کرکې، سپکاوي او د بشري حقونو د ښکاره سرغړونې یوه بله بیلګه بللې ده. دا پیښې ښیي چې په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې او د ښځو د ځپلو لړۍ لا هم په شدت سره دوام لري. تاسو د نوموړې ډلې د دغه ډول چلند په اړه څه فکر کوئ؟ آیا دا د اسلامي حجاب تطبیق دی که د ښځو سپکاوی؟ خپل نظرونه په کمنټ کې شریک او زموږ پاڼه او چینل تعقیب کړئ چې د افغانستان او نړۍ له تازه حالاتو خبر پاتې شئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.